ځلې قل والله پر وویل 100 واره والفرق دې وکړي هغول نه. نو دا شاګرد بیرته رالی و حضرت ته و هغه ته یې وویله ول حضرت دا کس کښېنوه کښېنه. حضرت ورته وویله رالی و خپل استاذ ته شکایت وکړي. استاذ ته یې وویله چې حضرت تا یو ځلې قل هو الله وویله، په یو ځلې قل هو الله ویلو باندې د 100 کسانو علاج تا وکړي، او ما 100 ځلې قل هو الله وویله د یوه کس علاج مې هم نه وکړي، چې دا څه وجه ده؟ وایي حضرت فرید الدین عطار رحمه الله ورته وخندله. هغه ورته وویل قرآن شریف خو په خپل بزرګي کې د قرآن شک نسته، قرآن دی، خو د قرآن سره خوله هم پاکه غواړي، خوله د فرید الدین غواړي. نو بیا یې خپل شاګرد ته وویله ول چې زه په ښه و بد باندې پوه سوی یم، ما په دې خوله باندې غیبت نه دی کړی، چې زه په ښه و بد پوه سوی یم، ما په دې خوله بهتان نه دی ویلی، ما په دې خوله باندې پوچ و فحش و ښکنځل نه دی کړي، ما په خپله دې خوله و ژبه او خوله باندې کم مسلمان نه دی زیر کړي. نو قل هو الله احد چې د یوې قل هو الله په ویلو باندې 100 کسان جوړیږي، دا خوله پاکه غواړي، چې خوله دې پاکه وي بیا به